کارتینو عمومي لوی سړک دی اوس مهال چې موږ شتون لرو دا نو د شاه شهید دریم سړک په نامه یادېږي. تاسو یو روژه نیسئ موږ درې روژې نیسو ځکه موږ عملي یو نو هغوی واقعیت بیا وضعیت لږ خرابه وي. روژه ماتې لپاره دا سجي پخومه که خلک یې وخوري بیا به راځي او که ویې نه خوري بیا به نه راځي. غوښه په څو ده کیلو؟ غوښه کیلو 420 روپۍ مونږ خرڅوو. ماشاءالله څومره نظم څومره صفایي چې زه دلته وینم تر اوسه مې په یو ځای کې هم نه وه لیدلې. ترکاری تازه مکمل کلش از ژرلبات است شارع لغمان نو ژرلبات است. کیلې د کوم ځای نه راځي؟ دا د هندوستان د دوست وطن زموږ چې کوم یو دوست وطن دی د هغې ځای دی. نورې کیلې خو نه راځي؟ نه د هغې کیلو نه زموږ توبه ده خو چې رانشي ښه ده. سږ کال 4 دیرش ولایتونو ته خپله مالټه وچلېدل. یک خوب آینده داشته باشی از این سرکا و از این جایا دیگه بیغم شوی. خوب است که درست بخونی. صحیح است انشاءالله. بولانی وطنی و تندوری و خانگی است. با دستی کی پخته شده؟ خانم در خانه پخته کرده. او پخته میکنه و خودت میاری در بازار میفروشی. سپن بلابان دق شای نقبان دخترای سمرقند پن کنم ملاش صاحب کرلاش دانو خانه خسرا که تاو بالاشی. دا زرنج د مجبورۍ یو رستوران ده. یو چاته چا راتللی وای په کورلای را سره مارچه کم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباون مومند یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. درنو لیدونکو د روژې مبارکې میاشتې ورځې او شپې دي. نن یې درېیمه ورځ ده او تاسو د کابل ښار ننداره کوئ. راغلی یم اوس مهال د شاه شهید لور ته یم او دغه شاوخوا سیمه چې تاسو وینئ دا د شاه شهید درېیم سړک په نامه باندې یادېږي. غواړم چې نن تاسو ته په کارتینو ساحه کې دغې برخه کې دغه سړک باندې خپرونه ولرم. په دغه برخه کې به هڅه وکړو چې له همدې ځای څخه چې مو شروع کړې ده سرکینه او سرکیسې دغسې نورو برخو ته به ورځو او هڅه به کوو چې تر کومو برخو رسیږو. له تاسو سره به شریکوو تصویرونه انځورونه د وطندارانو خبرې روژه مبارکه او روژه ماتې ته تیاریانې. ملتیا مو وکړئ تر پایه له ما سره اوسئ. کارتینو عمومي لوی سړک دی اوس مهال چې موږ شتون لرو دا نو د شاه شهید دریم سړک په نامه یادېږي. تاسو وینئ چې ماشاءالله دلته هم د سړک غاړې خواړه بېلابېل ډوله خواړه هوسانې چمتو کیږي او دغسې به هڅه کوو چې د کارتینو په دې بېلابېلو برخو کې د سړک په غاړه کې بازارونو کې نن وګرځو او تاسو باندې د وطندارانو روژه او روژه ماتې
ننداره کړو او د دوی تیاری د روژه ماتي لپاره. ماشاءالله دلته بیخي ډېر زیات رش دی، دا ورور ولاړ دی، له دې سره به خبرې. السلام علیکم، جوړ په خیر. تکړه یې ورسره ښه ده، په خیر یې؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر الحمدلله چې خیر په خیر یې. ډېره مننه، روژه مو مبارک شه. تاسې دې مبارک وي، الله دې ټولو مؤمنې مسلمانانو قبول او منظور کړي ورته. تر دې دمه خو انشاءالله په خیر ده. والله بس ښه ده انشاءالله، موږ ته ډېره ښه ده. او بیا خلکو ته سخته چې څوک عملي وي هغو ته بیا لږه مشکله وي. موږ انشاءالله عمل نه لرو، موږ ته ښه ده. انشاءالله عمل خو نه لري؟ نه عمل نه لرو. بعضې خلک چې وایي عمل لري دا بېلابېل نومونه به یې نه اخلو که نه. نو د هغوی بیا داسې دي که نه، روژه کې ډېر داسې احساساتي کېږي، حوصله نه لري او جنګونه. دا خبره ده، ولا هغوی ته بس موږ الله نه خبره چې توفیق ورته غواړو، الله دې توفیق ورکړي او دغه د برکتونو میاشت دغه روژه باید یې ونیسي. او بیا دوی خپله ځانونو ته وایي چې موږ تاسو یو روژه نیسئ، موږ 3 روژې نیسو ځکه موږ عملي یو. نو هغوی وخت بیا وضعیت لږ خرابه وي طبعا، ځکه د بعضې د مالیان خپله ته وایي چې نومونه یې نه اخلو، نو د هغوی وضعیت لږ خرابه وي. خرابه وي. نو د دې په اړه که راته ووایي دا څوک چې صبر او حوصله نه کوي والله دا میاشت په دې روژې مبارکه میاشت کې چې دا د ثواب او اجر میاشت ده که نه، دا میاشت چې دا د صبر د خبره چې د خبره چې سړی باید تقوا ورکړي وکړي، صبر پکې وکړي او دوی کولی شي هر عمل چې ولري چې د روژې کې دا بهترین چانس ده چې دوی پرېږدي پکې او چې وغواړي چې ونه غواړي هغه خبر بیا نه پرېږدي، نو نیخ کوي. دوی ته موږ دغه ده چې دوی کې باید صبر ولري، حوصله ولري او د صبر استقامت نه باید کار واخلي. تاسو لکه چې ځان هم ونه پېژنده او زما نوم چې دا بختي کریمزی ده. کریمزی صاحب څه دي کول دلته؟ والله راغلم چې ما چکر ووهو، د مازدیګرۍ ټایم ده که نه، د روژه مې لږه تېره شي، وخت لږ تېر شي، نو هغه مو وکړم لږ په کتاب راتاو شو، ما دغه ته ورغلو، دغه مونږ انډیوال لږ رشي لري، مې دغه به مو ګورو. تاثیر خو نه کوي انشاءالله؟ نه انشاءالله نه، ښه ده ښه ده که نه؟ بالکل یاره ډېره ښه روژه ده، الله دې داسې ښه لري په ټولو باندې الله نصیحت تېره کړي. نو کوم داسې هغه نشته پکې خاص، نه وږي نه تېږي، بس خپل روت لږ چکر مې وخت تېر شي دې خاطر روت دلته. ډېر ښه، ډېره مننه. څه پیغام وینا لري؟ بس پیغام دغه ده چې الله دې د ټولو روژې قبول منظورې کړي او چې څوک صبر او نه لري هغو ته د الله نه خبره چې صبر غواړي الله دې صبر او توفیق ورکړي. صبر او حوصله باید ولري. خوشحاله شو ولیدو، کور مو ودان. نو دوستانو د شاه شهید دریم سړک دی او بېلابېل ډوله د سړک غاړې خواړه دي. ستړی مه شې ځوانه، جوړ په خیر، ښه صحت دې ښه دی؟ وخت ساعت ژوند په خیر تېرېږي؟ شکر الحمدلله خپله ښې. چېرته روان وې؟ کورس ته لکه چې روان والله کورس نه راغلو، کور طرف ته روان یم. کورس نه راغلې، کور طرف ته روان؟ هو کور طرف ته روان یم. روژه مبارکه په خیر تېرېږي؟ والله په خیر تېرېږي، نو ښه روژه ده. څوم کال دی چې روژه نیسي؟ یاره دا درېیم څلورم کال ده. درېیم څلورم کال. سږ کال څنګه ده روژه؟ سخته ده که اسانه؟ والله ډېره اسانه ده، ښه خوندوره ده. نوم مبارک دی؟ نوم مې روح الله امین ده. اوسېږي چېرته؟ شارک میرویس کې، بنثار شارک میرویس کې. ډېر ښه. ځوانانو ته څه پیغام لري بیا خصوصا په روژې مبارکه میاشت کې ځوانان باید کوم عملونه ترسره کړي ستا په نظر؟ والله ځوانانو ته خو یا دا یو پیغام لرم د روژه یو مبارکه میاشت چې هر څوک باید خپل عبادت پکې وکړي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي چې دا داسې میاشت ده چې څوک الله جل جلاله نه بخښي هغه بیا ځان ته مسلمان نه وي. بلکل. نور خو څه ویل نه خیر استمانه کور دې ودان. ښه وخت ولري، کور ودان. سلام علیکم زازی صاحب، جوړ په خیر، تازه تکړه صحت دې ښه؟ ډېره مننه. کولی شي ځان وپېژنې؟ ما تا خو له پخوا اسم من علی جان پکتیاوال، پکتیا ولایت مرکز گردش. ماشاءالله ډېر ښه، په لیدو مو خوشحاله شولو. روژې مبارکه میاشت پیل شوې ده، په خیر تېرېږي؟ خیر د نصیب ده، خیر روژه ده، په خیر سره پرون خو تېر شو، نن هم انشاءالله تېرېږي. خیر روژه ده، ښه آماده روژه ده، خدای خلک سره په خیر تېر کړي. هغه ته به لاړ شو، دا د جنراټور او که نه ته زما غږ نه اورې، زه ستا غږ که نه. جار څه تغیرات دې ولیدل په دې یو کال کې په شاه شهید بیا درېیم سړک کې؟ والله داسې خو کوم مشکل کوم خبره نه ده راغلې، نور لږ کارونه لږ زیب شوی ده د پارې سږ کال نه سږ کال لږ کارونه زیب شوی ده، نور انشاءالله مشکل نشته. نور دغه یو رقم ده، کاروبار سیستم برابر و ښه و، خو سږ کال لږ کار تغییرات شته دي. والا ډېر ښه. څه شی خرڅوئ سږ کال روژه ماتي ته څه اماده کوئ؟ روژه مات یو چپری کباب لرو، مایان لرو، سوجي ده لرو، درې چیزه چرګان دي.
دغه بازار خو د مایانو په بازار هم یادېږي په شاه شهید او کې والا که نه؟ شش ځکه ګرم بازار دی او ډېر زیات مایان پکې وي دغسې د خو اوس پکې کم وینم روژه کې لکه چې څوک ډېر 2 ورځې کېږي 2 ورځې کېږي که مایان نه درغلی مایان حساب کتاب یې نشته دی هغه د ایران نه راځي دلته خو نشته مخکې د پاکستان نه راتله روزمره راتله اوس دا 2 3 ورځې د روژې له خاطره د ایران لار بند دي لیا نه درغلی که نه موږ راوړلو لږ پاتې هغه مو خرڅ کړه نور نشته والا او د دې تر څنګ سږکال وایي کوچنی اختر او نوروز هم یو ځای راځي یو ځای دغه ډبل مایان به د نامزادان یا کوژدې والا انشاءالله دغسې دي دغسې ځي هماغه یو اندازه مایان نه وړي خلک وړي ان نوروزي ته وړي ان اختري ته وړي هر یو شی د لري وړي ستم برابر دی انشاءالله ډېره مننه څه پیغام وینا پیغام نشته خدای در روژه په خیر د خلک سره تیره کړي خدای اتفاق ورکړي انتخاب درکړي خدای په خیر سره برابر کې تیرې کړي نور مشکل نشته انشاءالله کور ودان خوشحاله شو په لیدو خدای دې خوشحاله چیرې ځای روزاماتي مشکل نشته دیګ مو تیار ده وروره که چې موږ وخوړه تاسو مو خورئ زمونږ روژه ماتی نه وي معلوم چې چېرته به وي دغلته یې وکړئ نو چیرې ځای هېڅ مشکل نشته قربان موږ ته په خدمت ژوندی اوسئ خوشحاله اوسئ ښه دوستانو دغسې ورځو د کارتینو نورو برخو ته او په تاسو باندې نندارې کوو ستړی مه شئ څنګه یې جوړ په خیر صحت دې ښه دی ښه ده یو کال وروسته ګورو اوس مې بیا ولیدلې ډېر خوشحاله شوم که ته مې ولیدلې څنګه د سږکال روژه په خیر پیل شوې ولا ښه تېرېږي روژه ښه تېرېږي که نه سجیان چرګان پخې اوس سجي پخومه ښه مزېدار یوازې سجي دي نه چرګان او مایان سجي او همدا شیان پخو مصروفه یې څه پیغام لري څه ویل لري اوسه پورې چې شی نه لرم اوس مصروفه یم روژه ده روژه ماتې نه بعد به ګپه لګوم نه اوس خو یو څه راته ووایه که د روژه ماتې ته لپاره دا سجي پخومه روژه ماتې لپاره دا سجي پخومه که خلک یې وخوري بیا به راځي او که وی نه خوري بیا به نه راځي که وی نه خوري بیا به همسایګانو ته بیا ورګوي ډېره مننه ښه وخت ولري کور ودان دا څه وایي روژه ماتې ته چرګان پخوم که خلک یې وخوري که ونه خوري ولې نه چرګان خوري انشاءالله هر کله به راځي مایان څنګه مایان هم ښه دی انشاءالله او مایان کم راځي اوس اواز چې دغه نه وروسته ګرمۍ کې لږ لږ مایان راځي خپله څه مصروفیت لري خپله مای پس یم دلته ښه مایان پخولی او ولې نه څو ډوله یې پخې څلور رقمه پخوو 4-5 رقم ماشاءالله څه ویل خو دې زړه کې نشته نه ښه خدمت دی پاڅئ روژه مات ژوندی اوسئ دوستانو ورځو هلته مې غوښه ولیده راځئ چې دا د غوښې حساب کتاب وګورو چې په دې روژې مبارکه میاشت کې قیمتونه په څو دي دلته تاسو بیلابیل ډوله غوښې وینئ چې په دې روژې مبارکه میاشت کې نو زیاتره خلک شروا خوروا د دې لپاره نوشیجان کوي چې غونډه ورځې دا معده کې څه نه وي که نه او دا نرم خواړه ځکه خوري چې معده یې په عذابه نه شي نو د ډېرو اړتیاوي غوښې ته خو له بده مرغه چې وطن کې د ځینو خلکو وطندارانو اقتصاد ښه نه دی د ډېرو ښه نه دی نو هڅه وکړئ چې په دغې ثوابونو میاشت کې حد اقل خپلو وطندارانو ته بېوزلو اړمنو هیوادوالو ته داسې یو شپه روژه ماتې کې دسترخوان رنګینه کړئ 1 کیلو غوښه ورته واخلئ انشاءالله چې ډېر ثواب به وګټئ سلام علیکم وروره جوړې په خیر صحت دې ښه دی وخت سات ژوند په خیر شکر ژوندی اوسئ کولی شي ځان وپېژنئ ځان مې نوم دی حکمت الله
حکمت الله جانه روژه مبارکه څنګه ده؟ ژوندی اوسئ. روژه ښه ده، په خیر تېرېږي؟ په خیر تېرېږي. غوښو بازار څنګه ده؟ والا غوښه بازار هم شکر ده، خدای دې مهربان ده. لږ باسو خلک لږ وضعیت خراب ده، بې پیسګي ده. دا څنګه تر اوسه پورې مکمل قصابي دې ډکه پاتې ده؟ والا داسې ده، دا دوه خوسۍ مونږ حلال کړی وو، اوس یې لږ پاتې ده. دوه خوسۍ یا دو تا؟ دوه دانه خوسکی. دو تا گوساله را حلال کرده بودی و گوسفند چند تا؟ گوسفند دو تا. دو تا گوسفند. او چقدرش رفت؟ دیگه او را دیگه به خدای پاک معلوم است دیگه چقدرش نمیفهمیم چقدرش سودا شد. چقدر زیادش رفت یا کمش رفت؟ والا از یکی خود زیادش رفت، از یکی کمش. واخه په سودا کیلو؟ واخه کیلو 440 روپۍ مونږ خرڅوو. 440 روپۍ د خوسي غوښه؟ او خوسه پسه غوښه 450. پسه غوښه 450. سیرلی؟ سیرلی هم همدغه ریته. د پسه او د سیرلی یو ریټ دی که نه؟ دا د خوسي غوښه قیمته شوې نه ده؟ والا خوسي غوښه خو داسې ده، مونږ په نرخ ښاروالۍ کې خرڅوو، څه چې نرخ ورکړي هماغه نرخ کې خرڅوو. ډېره مننه. پیغام وینا که لري؟ ژوندی اوسئ، خدای تاسو ته خیر ورکړي، خوشحاله وساتئ. که مونږ سره ماښام پاتې کېږئ، روژه ماتې ښې او لرې مونږ پخه کلی کور دې ودان. ژوندی اوسې کلو پاچه څوک اخلي روژه کې که نه؟ کباغ اخلي درته واچوم پاک. نه ته دې ژوندی مالې خلک یې اخلي؟ او اخلي. شروای بیا خاص خوند ښایسته شروای ورکوي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ، کور ودان، خوشحاله اوسئ. دوستانو داسې ورځو د کارتینو لور ته، مخې ته سرکینو راځي، هلته به هم له وطندارانو سره خبرې لرو. درنو لیدونکو، راغلم د کارتینو سرکینو برخې ته. په لومړي ځل داسې یو ځانګړې برخه مې ولیده. شاید تاسو هم په لومړي ځل داسې برخه ننداره کوئ. دې ته وایي د خپل مسلک، کسب او کار سره علاقه، مینه او اخلاص. ماشاءالله څومره نظم، څومره صفایي چې زه دلته وینم، تر اوسه مې په یو ځای کې نه ولیدلې. په یوه د میوو او د ترکارۍ یا د سبزي په دکان یا کراچۍ کې مې داسې نظم او صفایي نه ده لیدلې. دا نندارۍ چې یوازې کوو، بیا په دې ماښامي کې چې روژه ماتي ته لنډې شیبې پاتې دي، یو ځانګړی حس او خوند لري. دا سترګې دې ورسره تازه شي. ډېر ښایسته او له ښکلا ډک ښکاري. نو ماشاءالله دې پې وي. بیلابیل ډوله سبزي ده، ترکاري ده چې تاسو وینئ، او ماته ټوله پکې د وطن ښکاري. سلام علیکم.
بیادر خوب هستین بخیر؟ صحتتان خوب است؟ امی طرف استاد میشیم باز گپ میزنیم. ماشاءالله چی جور کردی؟ واسه نظرتان از لایق داری شما رو نداره، یک چیز ناچیز است. میشه در اول خود معرفی کنی؟ یکی از سرکوفرشان سرکنه هستم، از سیب الله حسن زاده است، شهر کابل. ماشاءالله حسن زاده صاحب رمضان روزه بخیر میگذره. سلامت باش، دو روز موش ویدر مخیتی شد، آیندهش مخیتی شد. روز ماه مبارک است. ماشاءالله واقعا ایرا میگن امرای کار و کسب و مسلک خود علاقه دیگه. تشکر بیادر است، نظرتان از لایق تعریف شمار نداره. پیشترم گفتم خب یک مردم خوش میکنم و گفتی گفتنی دیگه نداره. خب از ما کسب پدری ماست، چون ترکاری فروشی این کارم باعث که بردیم از پدرکلان پدرم بردیم دیگه. یا کلش دیزاین های پدرم است، از بیادرای خودم هستن. شکر که همچنین اتفاق همه چیز از دیگه در اتفاق خدا راضی است. به نظر 4 بیادرها بیادر یعنی ساختیم و خدا شما خوش میکنیم. ما بیادر ما خودم از دور که دیدم مرا جلب کرد با خود. تشکر، زنده باشین. دیگه سیدا از محترم در سرک استاد کردیم، گفتیم زود بریم پیش بیادر. تشکر، خدا خیر. ماشاءالله چی یک واسه نظرتان از بیادر مقبولی و چیزی بایی تشکر ترکاری داده. شما خطاری میکنید تو لیفت داری شما رو پیشترم گفتم نداره بیادر، یک چیز توفی ناچیز هستی بیادر گیجه. ماشاءالله ډیر خدغه ټوله سبزی دا ترکاری چې ښکاري دا د وطن ده. آی کلش وطنی است دیگه. غیر مرچ دلمه رنگ است، مرچ سرخ است، مرچ دلمه سبز می باشه، بادرنگ می باشه، چیزایی که حالا یخچون خلاص کردیم شام است، وقت جمع کردن است یا از خارج میآید. ترکاری تازه مکمل کلش از جلالاباد است، شارع لغمان و جلالاباد است، همیشه بهار است دیگه. یا از وطن خودم باشه. ماشاءالله ډیر ښه. زما په نظر تاسو به بیا ډیر زیات مشتریان هم لرئ او ډیر خلک به هڅه کوي چې له تاسو څخه دا سبزي او ترکاري ترلاسه. الحمدلله شکر است، شکر مشتری زیاد هستند از بسیاری جای دور میان و از قیمت و مسیرشان است و از مکریان و دالمان و منطقه یا میان. اذان مشو دلته به خرما نږدې را پیدا نشي. ډیره مننه. این اول خرما آمد، مهربانی دیگه. یک دوام کنیم. درنو لیدونکو اذان وشو او روژه مو ماته کړه. هغه خپلې اندازې ته په کتو بس یو څه مو وخوړل د سړک په غاړه کې وطندارانو سره. نو ورور سره ولاړ یم. ماته واقعا ډېر زیات خوند راکړه ځکه دلته تم هم شومه. داسې بڼه باندې دغه سبزي دا سلاد یا ترکاري جوړه شوې ده چې مکمل دغه شاوخوا سیمه ورسره ښکلې بریښي. تاسو یې انځورونو تصویرونو کې ګورئ. نو دلته څو ډوله
ترکاری سبزی د تاسو سره؟ ترکاری تقریبا 25 رقم 26 رقم ترکاری تازه هست میشه با ماشاءالله 25 26 رقم می باشه. ډیر ښه. او قیمتونه څنګه دي؟ قیمتاش از آن است قدر قیمت نیست. ترکاری 6 رقم ترکاری کرد 35 پس دیگه مرچ دلمه و کرم یا کس متفاوت است که نظر به کیلو است. مرچ دلمه رنگه کیلو، زرده کیلو است، کرم کیلو یکیز دانه از 10 رپه داره تا 23 کوچینویی است. بروکلی یا که مرچ سرخ و سمارخ و لبلبو یا کس نظر به مو قیمتا و وزنش فرق میکنه. بس ماشاءالله ډیر ښه. یعنی یو وخت کې په یو دسترخوان باندې چې زمونږ وطنداران غواړي سلاد جوړ کړي نو 15 شپږ رقمه ترکاري به دوی پکې کارولي، سبزي به یې کارولي. ډېر ښه، ډېره مننه. په کار کې درته برکت غواړم، خدای دې وچلوه. نو انشاءالله چې چلیږي به، ځکه تاسو ډېر اخلاص کوئ د خپل کار او مسلک سره. نو څه پیغام و اینا کدام گفتنی داری؟ پیام خاص ندارم، جور سلامت باشه و آرزو دارم که بعد گل صلح عالمی باشه مثل امیال واره بخیر باشه. چیزی که خوش ندارم. خوش شدیم به دیدارتان. تشکر بسیار زیات. دوستانو ماشاءالله دا سبزی سلاد یا ترکاری تاسو ولیدله او دې خواته هم د کارتینو سرکینو برخه ده، سیمه ده چې دلته بیلابیل ډوله سبزي ترکاری او تازه میوه پلورل کیږي. مونږ خو به چی شی وخورو؟ دا خپلې خبرې به خلاصې کړو، ستړی مه شي. جوړ په خیر، صحت دې ښه دی، وخت سره ژوند په خیر تېرېږي. شکر دی الحمدلله. دلته به لږ مخته ودرېږو چې دا خوندوره میوه مو ورسره راشي که نه؟ ولې نه، ولې نه. نو کولی شي ځان وپېژنې پیل؟ نوم مې شکرالله مومند دی. شکرالله؟ شکرالله مومند. ماشاءالله. مومند دی؟ مومند دی. ما د ننګرهار د ګوشت دی. څومره وخت کېږي دلته سرکینو کې کارتینو کې تازه میوه پلوري؟ میوه خو ډېر وخت نه خرڅه، خو سرکینه کې اوس دا میوې کارم چې شکر روجې نه یو 15 ورځې مخکې مې دا کار دلته شروع کړ. مخکې مې دا خلطې خرڅولې صرف که نه دغه کار نه. ماشاءالله. دې وخت کې د وطن تازه میوه شته که نه؟ ولې نه، انشاءالله زیاتره میوه دی کې وطنۍ ده. کومه یې وطنۍ ده؟ دغه انار وطني دي، دغه خوا مڼه وطنۍ ده، او پسې مڼه وطنۍ ده، هغه زیړه وطنۍ ده، دغه ثبت دغه انګور وطني دي. دا بس همدغه مشینه ما چې کوم دي زیات وطني دي. زیاتې وطني دي. مالټه هم وطنۍ ده؟ نه، مالټه ایرانۍ ده. د ننګرهار مالټې خلاصې شوي دي. شته دی خو کمتره دي اوس. لږې دي که نه؟ انار اوس په څو دي؟ د کندهار دي که د تګاو؟ د تګاو دي. تګاو انار دی. انار اوس نرخونه مودې کې یو قسم انار دی چې هغه 200 روپۍ من دی. موږ یې درمیانه خرڅو، بازار له درمیانه 500 روپۍ من خرڅه کړو چې درمیانه څیز دی. کیلې د کوم ځای نه راځي؟ دا د هندوستان دی. دوست وطن زموږ چې کوم یو دوست وطن دی د هغې ځای. نورې کیلې خو نه راځي؟ نه، د هغې کیلو نه زموږ توبه ده، خو چې رانشي ښه ده. او د هغې نه هم توبه ده. او ډېر ښه. مڼې خو هم د وطن دي که نه؟ د وردګو به د وردګو او د پکتیا مڼې دي. دا انشاءالله دغه شانتې نورې ذخیرې جوړې شي. موږ چاته حاجت نشته دی، خپل هر څه ډېر دي، چاته حاجت نشته چې بس ذخیرې جوړې شي، هر څه ذخیره شي. بس صرف په دغه مالټه هم انشاءالله سږ کال 4 ولایتونو ته خپله مالټه وچلېدل. ماشاءالله. او د بل چا خو اول سر کې خو ټوله خپله وطنۍ مالټه وه. ډېر ښه، ډېره مننه. روژه خو په خیر تېرېږي؟ بس شکر الحمدلله، الله نه راضي و. ګوشته کې روژه ښیي که دلته؟ والا چې ځان د نن مازدیګر رالم ګوشته کې خدای ښایي چې ټول خپل خلکو سره ناست دي. نو خپله ډېره و خلک کټونه یې که نه؟ او نو خپل خلکو سره یې که نه. د کلیو باندې روژه ځان ته خوند کوي. هغه خو ځان له خوندونه دي د کلي اطرافو. خو بیا هم د پخوا په پرتله دلته کابل کې مسخه شوي؟ نه انشاءالله اوس خو کابل تږی کېږي سړی نه پکې؟ نه، تنده خو نشته دی، خو دغه جنګونه ډېر شوي دي. خلک جنګونه کوي چې د خلکو ته مې دا خواهش ده چې جنګ ونه کړي او دا روژه لږه ښه تېره کړي. حوصله وکړي باید لرې کړي. خلک ولې جنګونه کوي بیا په روژه کې بیخي ډېر؟ او دې روژې ته دا جنګونه راټول کړه. د خدای مسلمانانو دا خو مبارکه میاشت دی کې عبادت وکړئ، جنګ نه تېر شئ. بالکل. نو ډېره مننه. پیغام وینا لري؟ وطنداران دې په ټوله نړۍ کې ګوري. بس اول خو مې تاسو نه مننه کوم چې راغلی زمونږ خواست مو واخیسته او کور مدام بس ټول ته یو سلام ورلېږم هر ځای چې داخل او بیرون ټول ته. ډېره مننه. خوشحاله شو په لیدو. کور ودان څنګه یې؟ چطور هستی؟ خوب هستم. صحتت خوب است؟ چی میکنی اینجا؟ اینجا کباب جمع میکنم. کباب جمع میکنی؟ کجاست؟ کباب خو نیست همراهت؟ کتی بیادریم است. کتی بیادرت هست؟ خو روزه گرفتی؟ مکتب هم میری؟ خو روزه خو نگرفتی از لبایت معلوم میشه که خوب هم خوردیش.
گرفته سر بودی خودت نخواد شوه ها؟ مچ خب چی میکدی بخیر حالی؟ یعنی میرفتم خانه خانه میری مکتب صنف چند است؟ سوم سوم استی خو اینه ماشاءالله کار داری دیگه روزانه چقدر عاید داری؟ روزانه ساعت 1.5 ساعت 2 ساعت ماشاءالله انشالله که مکتب تا درسای تا خداوام میتی اگر میخوایی که آینده خوب شوه و یک خوب آینده داشته باشی از این سرکا و از این جایا دیگه بیغم شوی خوب است که درس تا بخوری صحیح است انشالله تشکر گفتنی پیام چیزی تو نداری کدام ترانه خو یاد نداری نه خوب تشکر خوش باشی دلته دا اورور لکه چې خپل بولانی نه دی خلاص کړي سلام علیکم جور بخیر خوب استی شکر صحتتان خوب است شکر بولانی وطنی و تندوری و خانگی است بدستی کی پخته شده خانم در خانه پخته کرده او ماشاءالله خانمت پخته کرده خودت چطور پخته کرده میتونی یا نه خودم نمیتونم او پخته میکنه و خودت میاری در بازار میفروشی دیتا وای مینا ای دیگه امو کار دو جانبه است همکاری مشترک ماشاءالله همیشه خوش و خندان باشید هر دویتان که به خاطر از اینکه یک روزی حلال و نفقه حلال با فامیل خانواده و اطفالتان پیدا کنید این بسیار گپ خوش است چقدر بولانی آورده بودی امروز؟ یک 40 دانه آورده بودم 40 دانه آورده بودی چند تاش فروختی؟ یک 15 تاش فروختیم 15 تا را فروختی چند تا مانده؟ یک 25 تا مانده 25 تا مانده خو دغلته به یو څو دانې مونږ ترې واخلو دا کسان چې دي راشي په نوبت یو واخلی حساب ته بیږي دیگه که هر چه قدر شد از چی جور کدین؟ کچالوس کلش ته حساب نیسه ښه چې څو راځئ دې ځینې یو بولاني واخلی دا خور ته یې ورکړه بطی بیگی از کچالو است؟ کلش از کچالوس و دیگه؟ دیگه نیست از چیزی که دیگه کچالوس کلش بیا اینه بیادر بیا خو چند تا شد؟ 8 دانه شد نور خو څوک نشته دی شاوخوا سیمه کې بیا بیگی یکتا دو تا بایی بته که خانه ببره صحیح شد دا دانه شد دانش چند بود؟ دانش 20 روپه 20 روپه خب روزه خو انشالله بخیر میگذره شکر است چی پیام گفتنی داری خصوصا با مو مردمی که اطفال و اولادای خود در روی سرک میکشن که خودشانم بطن جور هستن با وا چی گفتنی داری؟ با وا خودشان زحمت بکشه اولادای خود نکشه در سرک که باز آینده اولادایشان خراب میشه اولادش که اون وقت بیرون که بر آمد دیگه او دیگه سر و اولاد گرفته نمیتونه او بی سر میشه بالکل از اونمو دوست جور میشه معتاد جور میشه هر چیز جور میشه تشکر حساب خودت چند شد؟ ایره بیگی مایده مربطی با امید این که باقی ماندم دیگه خلاص شوه
خلاص میشه انشالله بعد از این مردم میخرن یعنی انشالله خلاص میشه. خودت خود تجربه داری هر روز میایی؟ انشالله خلاصش میکنم. خلاصش میکنی یعنی؟ بسیار خوب. تشکر بسیار زیاد. زنده باشید. دلته مې یو جالبه بل شی ولیدلو. تاسې وینئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړ تازه تکړه صحت دې ښه دی. ستړی مه شي. جوړ په خیر. صحت مو ښه دی. وخت ساعت ژوند په خیر ښه طبیعت ښه ده. بل شی یعنې زرنج مې ولیده خو په بل رنګ کې. خو بس دا زرنج د مجبورۍ یو رستوران ده. یو چاته چا راتللی وای په کورولای را سره مارچه کمال یار بیا به هم په زړه کې به څه ورته ونه ویل چې لنډ کروزر سره یې نه مارچه خو دا زموږ د غریبۍ خپل شیب ده. یعنی زموږ پرده او ګزاره پکې روانه ده. ماشاءالله بیخي داسې په جالبه بڼه دی جوړ کړی دی. بس دا او زما په نظر پکې وریجې خرڅوي. و قابلي خرڅوو. قابلي پلو. بدبختانه چې وریجه اوس قیمته ده بیخي مشت و ګریوان دکاندار سره مې یو بس مشتري سره مې مشتري پرزګنۍ ریټونه غواړي چې یاره د 10 واچوه د 40 واچوه هلته شی پوره کوي نه 4,200 روپۍ 4,000 سل کم و زیات دا شی وریجه موږ اخلو. همداسې چې دا زرنج دی جالبه جوړ کړی دی هغه وریجې به هم جالبه او خوندورې خوندورې وریجې دي. اوس به یې وخورو که نه ختمې دي. دا څه وی چې په خپل کار باندې باوري نه وای د ما 3 زرنجه دي دا شی. یو چرای بدخاکې ده یو دا ده یو پل شرخي طرف ته ماشاءالله. دا سرکیناو دا خو سرکیناو د کاردیناو دی که نه ټول د په همدې شیپ او شکل جوړ بس په لږ شیپ کې فرق شته ده نور هغې انداشه دي. بیخي ګلپوش موټر دی جوړ دا ما خپل شیپ هغه کړی ده د 3.5 کاله کېږي چې دا د ما شیپ ده. هر مشتری چې راځي ما پیژني که زه لوګر جمعه بازار ته ځم او که سرای شمالي طرف ته ځم او که کمپنۍ ته ځم نو ما مشتریان پیژني چې یاره د ده وریجه واقعي روغه وریجه ده. ډېر ښه. واده خو به دې کړی ځکه مشر سړی ښکاري. نن سبا د لمسیانو چکتن کېږي. ماشاءالله. ښه ډېر پخوا دې واده کړی دی. د ګلپوش موټر هغې وخت کې که نه ډولۍ وه. یاره ګلپوش موټر خو د کرزي دوره وه که د طالبانو دوره وه نو د طالبانو دوره وه. نه نه وې د په ډولۍ کې راوړه که موټر کې نه ډولۍ خو دې لیدلې ده. دا شیپ د زرنج د مماغه شکل کې جوړ دی. دا خو لا ډېر کم هغه ده هغه شیپونه هغه سیستمونه یې ګوره هغه نګیني پرزګنۍ ختمې شوې. دلته مې نورې پکې لګول دي خو نن ناوخته شوه بدبختانه چې هغه ونه لګېده. پخوا یعنې د دې نه هم ښایسته د دې نه هم ښایسته او خلک یې ځان ته راجلبول. بس ټول مشتریان راځي یعنې پرزګني مشتریان راغلل وختي دي موږ کار خلاصو بس موږ دلته روزه ماته خپل خوراک وکړو مایل منځه. ماشاءالله ډېر ښه. بس په کار دی برکت. خوشحاله اوسئ. مقصد بهانې لټول په کار دي که نه چې سړی څنګه خپل کار وچلوي.
بس باید هر مسلمان خدای دې هر مسلمان ثواب وکړي په دې نن سبا فخر کې په دې نن سبا بیکاري کې کار روزګار ډیر سخت ده ډیر سخت ده یعنی دا زه درته وایم که زه ګټم او که نه ګټم مزدور ته قسم په خدای د خپل زوی د خپل ورور په حیثیت زه ګورم زه یو ګزاره ورسره کوم بس دغه اخلاص مهمه دی او د دې تر څنګ چې صادقه اوسې زړه کې که نه وایي چې ځان ته څومره ګټه غواړي باید نورو ته یې مو غواړي بس همیشه مو دا ویلي چې خدای پاکه دې هر مسلمان ثواب وکړي امین امین دا ورور به تا سره کار کوي دا ما د هغه پنجابی خبره وډه شاګرده دا ولې د پنجابیانو خبرې دا پهلوان ده نو څنګه یې ته الله شکر روژه په خیر ده بخیر نوم مبارک دی عزت الله سلیمان خیل ها سلیمان خیل صاحب د پکتیای نه د ننګرهار د ننګرهاري ها اصل کې خو ما چې اورېدلي دا سلیمان خیل ډېر په پکتیا کې دا اصل کوچیان مونږ کوچیان یو ها حاجي صاحب سره یو ځای نه دا په چاري مامورات کې اوسېږي زه په نه د کاروبار او کاروبار کې یو ځای کاروبار دا 3 کاله مینو پوره کېږي ورسره حاجي صاحب خو ځان ډېر صادق او خو د څنګه همداسې دا بالکل همدا شی ده ډېر ښه وریجې مو خلاصې کړې خلاص څومره مو پخې کړې والله اوله ورځ ولګم پخ کړی خو ورځ په ورځ زیاتېږي ماشاءالله زیاتو به په کار کې درته برکت غواړم خدای مو وچلوه ډېره مننه حاجي صاحب که څه دې ویل په زړه کې خوشحاله هم ویلی بس خدای دې هر مسلمان ثواب وکړي یعنی همیشه د پاره د موږ دا دعا او ویل دي چې خدای دې هر مسلمان ثواب وکړي کور دې ودان په خیر لاړ شي ښه وخت دوستانو دې خوا ته تاسو وینئ دغه د کارتینو سرکینو دی مونږ هڅه کوله چې دغه سرکي دود ته د کارتینو سرکیسې ته هم لاړ شو خو بس تر همدیزې پورې راورسېدو وطندارانو سره مصروفه شو روژه ماتې په مونږ دلته راغې او لا هم دلته ډېر څه پاتې دي چې باید مونږ په خپرونه کې رانیولي وو دا تاسو وینئ دلته بېلابېل ډوله دغه هوسانې خواړه بولاني پکوړې سمبوسې او داسې نور ډېر پلورل کېږي هغلته یو بل جالبه څه هم شته هغه به هم راونیسو بیا به خپرونه پای ته ورسوو دا ممپلي د چا دي ته یې څنګه یې جوړ په خیر خیر صحت دې ښه دی خیر خیریت برابر څنګه روژه کې ممپلي خلک اخلي ښه دی ګزاره کېږي نوم مبارک نوم نعمت الله خان نعمت الله خان وروره روژه په خیر تېرېږي بالکل بخیر د کوم ځای نه دې راوړې ده دا مې ننګرهار نه راوړې ده او تولید د کوم ځای دی تولید حاصل د کوم ځای دی حاصل د افغانستان دی د افغانستان د کوم ولایت د ولایت بغلان بغلان ماشاءالله ډېر ښه برابر ده د چرګ مزنه ښه ډېره مننه خوشحاله اوسئ ها چی شوی نظر نشي ماما سره کم راته وایي ته ووایه سپن بلابن دق شاهی نقبن دخترای سمرقند پن کنم ملاش صاحب کرلاشی دانو خانی خسرا که تاو بالاشی عالم ما کجای ما نظر خواهد شد هر جایت ما نظر خواهد ما دیگه قدر هستم که باید نظر شد چرا نمیشی نه میشی والا خو سپن میکنی تنها آدمار یا موترارم موترا آدما دکانار چیز کدام زیاد پیسه برات میتن موترا میته دام میته پنجام میته شکر است ماما ما بر چند بود هر چی ماما میته کی چند جام میشه میته حقت چند میشه هر چی ماما میته اگر ماما میته درم میته اگه هیچ نتم هی سرقی سرت ماما جان اینا بسیار کاکا برآمدی حالی حقت میتم صحیح است ما سره ماته نشته دیته ته پیسې ورکه هغې سره به یي او جبرو هم کار محبرت میته خو سلام علیکم جور بخیر خوب هستین صحتتان خوب است وقت ساعت زندگی بخیر می‌گذره همراه رمضان چی روزه خدا را شکر خوب مبارک است خوب ماست خوب هستنی تشکر بسیار خوب ماشاءالله لبنیاتی گوناگون میبینم از کجا وردی این خو از فرم خود میریم شیر است و پنیر است قیمق است قیر است دیگه این چیزا است پنیر است ماسکه است این چیزا است بسیار خوب بس فارم خود میارین چطور گاو نگهداری کردین چقدر گاو است والا 40 دانه است 40 دانه ماشاءالله بسیار خوب چقدر شیر میتای 40 دانه والا دیگه فرق میکنه دیگه
چیزش فرق میکنه دیگه. همینجا میاریم در سر سرک کند برای مردم شیر خالص خوب با کیفیت عالی برشان توزیع میکنیم برای مردم ها. بسیار خوب. فارمتان در کابل است؟ در کجای کابل که یک روز بیاییم؟ طرف استانکزی است. خوب بسیار خوب. پنیر است خودتان جور میکنید؟ بله هر چیزی که میبینید اینجا خود ما جور میکنیم. پنیر است و شیرپیره است و قیمق است، همین چیزا رو کلش خود ما جور میکنیم. ماشاءالله. شیر وطنی خالص چند است؟ شیر کیلوش از 60 روپیه. 60 افغانی است. 60 افغانی. و این خیدک میگن یا پنیر؟ پنیر است 360 روپیه. کیلوش؟ یک کیلوش. هم یک تا 1 کیلو؟ نه زیاد میاد، کم زیاد است. خوب بسیار خوب. ان شاء الله کار خوب است. خدا را شکر است. ماست باز چند است؟ ماست کیلو 60 روپیه. خوب کیفیت داره. ماست و شیر یک قیمت است. شیرپیره؟ شیرپیره که از باز چیز کیلوش است یک 80 روپیه. خوب شیرپیره چیز بتاب است، از دکان کرد کیفیتش خوب عالی است. در رمضان بازار گرم است یا در غیر است؟ فرق نمیکنه برای ما. رمضان و به رمضان کلش یک پشوی زیاد مردم خواهد. بر پشوی زیاد مردم شیر میبره. زیاد میبره دیگه. فروشات خوب است فضل خدا. بسیار خوب. تشکر. خوش شدید. سلامت باشید. گفتنی پیامی دارید؟ قربان زنده باشید دیگه. کدام گفتنی خاص ندارم دیگه. یک صلح و آرامی و کمی بیکاری دیگه باوج خود است. خدا کنه که برای جوانان و کسایی که درس خواندن، فرض مثال خودم هم درس خواندیم، پانتون خواندیم، اینجا آمده میند با این چیز روزمز کار میکنم دیگه. مجبور هستیم چی کنیم دیگه. تشکر بسیار زیاد. خوش شدیم با دیدارتان. دوستانو هیله ده د خپرونه مو د پام وړ ګرځېدلې وي. شاه شهید او د کارتینو سره کې نو برخه وه چې مونږ تاسو ته پکې دغه خپرونه چمتو کړه. تر دغې ساحې پورې نن خپرونه کې راغلو. راتلونکو کې به هڅه کوو چې داسې مخته هم په خپرونه کې لاړ شو. سړک دو یا دویم سړک د کارتینو او دریم سړک د کارتینو به هم په نورو خپرونو کې په روژه کې رانیسو انشاءالله. تر هغه پورې مو په یو مهربانه خدای سپارم. الله مل شه. د خدای په امان. زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ. له ښکلو ویډیوګانو څخه خوند واخلئ.